دا یې ورو سوال کړی دی چې د جنازې مونځ په پیزارو کې کول څنګه دي؟ الجواب، مونځ که د جنازې دی او که غیر د جنازې دی، عام جواب به واورو. په سنن د امام ابو داود کې دا روایت دی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وی بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابه اذ خلعن علیه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر ملګرو له په منځه کې امامتي ورکوله او د منځه په دوران کې پیزار وویستو. صحابه کرام ډېر تابعدار خلک وو، هغوی به دا کیسې نه کولې دا چونکې چنانچې او څنګه ولي او زما مذهب او ستا مذهب او زما مولا او ستا مولا، نه، چې د پیغمبر خبره به یې ولیده او کار به یې ولیدو په هغې به ډایرک عمل کو. صحابه کرامو چې ولي چې یاره پیغمبر پیزار لرې کړو، بس هغوی هم پیزار گزار کو. وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، ما حملکم علی القائکم، یعنی تاسو ولې دا خپل پیزار هم گزارل؟ هغوی رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، منږ ته ولیدې تا پیزار گزار کړي، منږ هم گزار کړو. دې ته تابعداري وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې نو ما خو په دې لرې کو چې جبریل راغلی او ما ته وویې جبریل علیه السلام چې ستا په دې یو پیزار کې ګندګي ده. نو دې حدیث څه ثابت شو؟ پیزارو کې مونځ کول جایز نه، پیزارو کې مونځ کول د پیغمبر طریقه ده. دویم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اذا جاء احدکم الى المسجد، تاسو کې چې یو سړی جومات ته راشي، فلینظر ودې ګوري، فان رأى فی نعلیه اذى فلیمسحه ولیصلي فیهما. تاسو کې یو سړی جومات ته راشي نو خپل پیزار دې ویني، که ګندګي پکې نو صفا دې کي او په هغې کې دې مونځ وکړي، امر دی د پیغمبر طریقه. او دا اوس څه شو؟ امر شو. سنن د امام ابو داود کې بل حدیث والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خالف الیهود، د یهودو مخالفت کوئ په څه کې؟ فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم، هغوی نه په موضوع کې مونځ کوي نه په پیزارو کې کوي، تاسو په موضوع کې هم کوئ په پیزارو کې هم کوئ. امام ابو داود بل حدیث راوړی، روایت کې څه دي؟ صحابي وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی حافیا ومنتعلا، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی بغیر پیزارو یې مونځ کړی دی او پیزارو سره یې مونځ کړی. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده پیزارو کې مونځ کول، که هغه د جنازې مونځي او که هغه د جنازې د منځه نه علاوه بل مونځي. ها بله دا خبره ورسره یاد ساتئ چې الا دا چې اوس مثال کې جومات کې قالین پروتي، چټایي پکې پرتی او هغې سره دا خرابېږي، نو بیا دې ټایم کې نه، لکه نن سبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې جوماتونه داسې نه وو لکه څنګه چې اوس دي. خو که دې نه علاوه یو سړی کولاو میدان کې ودرېږي او مونځ کوي، یا جومات کې مثال کې بهر غولي کې ولاړ دی، منډو کې ولاړ دی، برنډه کې ولاړ دی، قالین پکې نه وي، دوی راشي زه پیزار سره مونځ کوم او پیزار صفایي، نو دې کې څه حرج نشتی، بلکې دا د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول دي، دا د پیغمبر په طریقه عمل کول دي. نو بل یو ملګري موږ دا خبره کوله، نو یو ملګري راته دا وایي چې وایي زمونږ خلک جنازې منځه ته ودرېږي پیزار وباسي له پاسه پرې ودرېږي او وایي پیزارو کې مونځ ناروا دی. نو هسې دې ته مې سوچله دا عجیبه طریقه ده، پیزار وباسه او له پاسه پرې ودرېږه، خو چې پخپو کړي دي بیا مه کوه. داسې دې کې څه فرق شو؟ له پاسه ودرېده صحیح دي او چې پخپو کې ولاړې پکې بیا غلط دي، دا خو یو شی شو، که په له پاسه ودرېږي او که پخپو کې. نو دا اصل کې دقه خبره ده چې زموږ په کتاب کې نه دي راغلي، بس لویه وجه دا ده چې مذهب کې نشتي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مذهب کې دا شتي. ما ته اوس دا
حدیثونه بیان کړو سنن د امام ابو داود لاړ شئ د مولیانو نه تپوس وکړئ روایلې ویې ګورئ دا ټول حدیثونه به کې موجود دي ښه صفا پیغمبر وایي د یهودو مخالفت وکړئ هغوی په پیزارو کې منځونه نه کوي تاسو کوئ ښه صفا حدیث دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپې بله خپې م ودرېدلی بغیر پیزارو نه او پیزارو سره م ودرېدلی نو پیزارو کې مونځ کول دا روا دي دې کې څه حرج نشتي والله اعلم